ګانو چې دا اوچت نبی داخل کیسی ولو کوشش کوي برخه بدون کو دا اوبګیټون عمران نذیر لبدات خوات د مومن سپورتس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا زه محمد ابراهیم مومن ستاسو دوست ستاسو ملګری لوي بلې نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې. په دې ویډیو کې به مو له دې خبر کو چې نورعلي ځدران ولې په شپږیزې کې د نه لوبېدو پریکړه کړې وه او اوس څه وشول چې نورعلي ځدران یو ځل بیا په شپږیزې کې لوبېدو ته چمتووالی وښود. له کومې لوبډلې سره یو ځای شو په دې اړه ټول معلومات په دې ویډیو کې درکوو. راځو د نورعلي ځدران د نه لوبېدو په اړه باندې. نورعلي ځدران د اووم پړاو شپږیزې لیګ ډرافټ وړاندې اعلان وکړ چې د سږکال په شپږیزه لیګ کې په اعتراضي بڼه نه لوبېږي. د نوموړي دلیل دا و چې په تیر کال شپږیزه کې بهترینه بیټسمین جایزه ترلاسه کړه، خو بیا هم نور لوبغاړي په ملي لوبډله کې غوره شول او دته د کپتان لخوا په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس ورنکړی شو. نو ځکه نه لوبېږي، ځکه د آینده او راتلونکي لپاره دغه سړی ورته کومه ګټه نه لري. په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه بېلابېل غبرګونونه خپاره شول. ځینې مینوالو دا وویل چې نورعلي ځدران باید ولوبېږي ځکه هغه سینیر او کلاس لوبغاړی دی او کولی شي شپږیز ته ځانګړې ښکلا ورکړي او په کرکټ بورډ هم تور پورې کړ چې د لوبغاړو په انتخاب کې شفافیت نه لري. خو ځینو نورو بیا خوښي وښوده او دلیل دا و چې د نورعلي ځدران په نشتون کې به نورو ځوان لوبغاړو ته د لوبېدو چانس برابر شي، ځکه نورعلي ځدران هغه عمر اوس نه لري چې باید په شپږیزه کې ولوبېږي. خو د کابل بازان لوبډلې د مشر روزونکي او مشرانو لخوا د پرله پسې هڅو وروسته نورعلي ځدران کابل ته راغی او له یادې لوبډلې سره د خبرو اترو او مشورو وروسته دې پریکړې ته ورسېده چې د سږکال په شپږیزه لیګ کې به تر ټولو ځوانې کابل بازان لوبډلې سره سیالي وکړي. نورعلي ځدران د انګلستان د سفر او چکر لپاره ویزا او ټیکټ هم ترلاسه کړی و، خو وروسته یې دغه پریکړه بدله کړه او بیرته خوست ته ستون شو تر څو په شپږیزه لیګ کې د لا ښه ځلېدو او چمتووالي په موخه دغلته تمرینات پیل کړي.